د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د قطر ګډ دولتي شرکت او د افغانستان د کارموندنې خصوصي شرکتونو ترمنځ په لومړي ځل د افغان کارګرانو د لیږد وکړه وشوه او ټاکل شوې له مخې د اوس لپاره 200 افغان کارګران دغه هیواد ته واستول شي. د اسلامي نړۍ د پیوستون شورا مشر محمد بن عبدالکریم العیسی د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی او له رئیس الوزرا د رئیس الوزرا اداري مرستیال او کورنیو چارو وزیر سره په جلا کتنو کې د نور اسلامي نړۍ او افغانستان ترمنځ د علمي اړیکو پر ټینګښت او نور موضوعاتو خبرې کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وايي اوس مهال په ټول هیواد کې د درملو 3 تولیدي کارخونې فعالیت کوي چې د 2355 قلمه بیلابیلو درملو په تولید سره د هیواد له 10 څخه تر 15 سلنې اړتیا پوره کوي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د هیواد په کچه د روان لمریز کال په غبرګولي میاشت کې د 3.1 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي او د وارداتو ارزښت 910.2 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د بنگلاديش پلازمینه ډهاکه کې د هوایي ځواک د روزنې یوه الوتکه د ښوونځي یوې ودانۍ سره لګېدلې چې له امله یې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او له 100 ډېر ټپیان دي. غزه کې د اسرایلي اشغالګرو له لوري د بشري ناورین په دوام مرستو ته په تمه 9 کسان شهیدان شوي او پر دې سربیره روغتیا پالان وایي یوازې پرون یکشنبه 19 نور فلسطیني وګړي له لوږې مړه شوي. او وروستی خبر دا چې نړیوالو رسنیو د سوریې د روغتیایي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د سوریې سویل سویدا ولایت کې د وروستیو نښتو له کبله 1119 تنه وژل شوي چې 298 ملکیان دي او کړکېچ د لا پراخېدو په حال کې دی.